دا الله یو لوی نعمت یې مورې وسیله مې د جنت یې مورې تر قدم لاندې جنت وینم راکړې خدای ماته رحمت یې مورې زه چې کوچنی وم تا په ناز لوی کړی اوس دې په قدر مورې ښه پوهېږم دا ستا له روح سره مې روح تړلی قسم دی مورې ستا په دردېږم زه به چې کله لږ ناروغ غوندې شوم ستا په سرکو شونډو پترې ونیول بیا به دې هر څه سمدستي راکول هم به دې ورته سپېلنې ونیول په اللهو به دې للو للو کړم مورې تا څومره زحمتونه ګالل دا ستا په غېږ کې به همیش خوشحال وم ما به ژړل تا به زنګو ته یوړم اوس چې زلمی شوم مسافر شوم درنه مورې دا ستا خدمت مې ونه کړلو حق دې راوبخه خوږې مرجانې چې راته ونه کړې ښېرې مرجانې ستا په سلګو ستا په نارو مې قسم ستا په ژړا ستا په زګرو مې قسم که وخت یاري وکړله ګرانې مورې زه به درجار کړم قدردانې مورې عبدالمنان هم در بېلتون وړی یم مورې بې تا زه په ژوندون مړی یم اوس د ایران مسافر وخوړم په بل وطن کې پردیسو خوړم اوس مې تېرېږي ژوندون ټول بې له تا راته یادېږي هر سهار او بېګا مورې تقدیر کې راته دا لیکلي دا مو قسمت کې پاک الله لیکلي په دې پوهېږم چې زما لارې څارې هم به مې مورې ورځ شپې حسابې ته مې سکون یې د مې ساعت کې راته یې ګرانه تر دنیا کې ستا له خندا ډکې خوږې خبرې په مسافر زړه مې پرتې خبرې ستا به خدمت کوم ستړی دې یم د ارمانونو پوره وړی دې یم هره خبر دې د الفت ماڼۍ ده یوه دعا دې د جنت ماڼۍ ده بس فرالېږه دعاګانې مورې عبدالولي شاهین ته ګرانې مورې د ترانو مینوالو د دې دردونکي داستان فرمایش کړی د عبدالمنان همدرد محمد جاوید ویسا شاعر دی عبدالولي شاهین غزنوي بس فرالېږه دعاګانې